السلام علیکم زه انجینیر محمد الیاس یوه بلې ویډیو سره نن د مو ویډیو چې دو ډېره سپیشل یو قسم ویډیو دو ځکه چې دغه ویډیو دو چې لکه اوس پورې چې موږ څومره ویډیوز وی یا بزنسز وو آلموسټ 2-3 लाख 5 लाख یا میکسیمم 8-10 लाख پورې لکه بزنس سٹارټ کېدای شي او یو بهترین د ریونیو ذریعہ کېدای شي خو د نن ویډیو چې دا تقریبا د غنه ها یو قسم لکه یو چې د غنه ها وړي کې لیول بزنس تا هو ریونیو یا ټرمز اف یوز باندې د آیټمز خبره وکړي نو هغه نه هم زیات تا یو شا هغه نه ان شاء الله یو شا ریونیو یا ته برانډز پکې جوړوي شي خپل زه په لاره د دې شي نه ذکر کوم بیا نه پاس د دې په افادیت باندې یا یوز یا ډیماند وغیرہ باندې خبره کوم دا نن ویډیو چې کومه مو دا په برشز باندې برشز سرنګ ته په ذهن کې برش نو مارو شي نو بلا ټوت برش یا مختلف قسمه د برشونه دي د په ذهن کې روشي نو برشز ته کمی یو وکسو مختلف قسمه برشونه دي پینټ والا برش ته هندکه وغیرہ باندې پینټ کیږي نو برش ته ون ټایم د استعمال کړه بیا غو د استعمال قابل نه وي نو دا شانته لکه مطلب نور برشونه دي ټوت برش ته کپڑے وینځلې والا برش تا د چې کوم د فرش صفه کولې والا برش تا کې ډنډای لش کې ورتا نو هغه برش تا پوه شوې د کېړای بیټونه پلاشتولې والا برش تا ان علاوه چې کوم دی د سټونټون یوز کوي برش په پینټ وغیرہ په کوي مختلف قسمه هغه په استعمالي دا واټر کلرز وغیرہ استعمالي برش کوي هغه پر برش په پوچاري پینټر وی هغه مختلف قسمه دا هغه جوړي چې کوم پینټینګز وی هغه جوړي نو هغه پر برش پوچار وی دا مختلف قسمه برشونه دي د دمره ډیماند دا دمره استعمال دا چې په هر کور کې ټوت برش په هر کور کې څومره کسونی آلموست ټول لري ټوت برش پوچار وی او میاش ونیمه کې هغه چې کوم دا ختمیږي وغه بل برش او خولي نو سوچو چې یاره لکه ټول پاکستان کې یا کې پی کې یا وی سټ ایگزامپل هم خلنو کې څومره برش استعمال لا ٹھیک شو ان علاوه چې کوم دا لکه شیوینګ برش خبره وکړي نه په دې ګونه کې توکس نه هغه به یاره په درې سلو ورځې کې مو برش کوم دا خرو پیږي او کا یو نه یو د زیاته ټیمپو تر هیڅ پوښه چې هغه برش بسه حال وي یا هغه نه دی کوم لیول بیا نه دا نو شیوینګ برش ان علاوه نه په دې ګونه کې مختلف قسمه برشونه پچار وي یو شي وي ته کتای شي نو دا شاید کوم یو شي ته تکسه لکه تو ذهن کې هغه بارے کې سرسي نو لکه سوچ کول پچاري چې لکه دا شاید دا سرنګي جوړیږي د سمره استعمال لا یا د مستقبل څه شاید نو تو ذهن ای طرف ته ډایرکټ لل پچار دی چې لکه دا شاید چې دا د نه ز فائدہ هوستا شي د بارے کې سکه دای شي هغه شي بارے کې مختلف کوېسچن جنریټ کول تو ذهن همیشه کوېسچنینګ پچار چې هر شي بارے کې کوېسچن کوي نو دا برشونه دي مختلف قسمه نو دا داسې شي نه دي چې لکه دمره ایزیلی دا جوړېدای شي اوس فار ایگزامپل لکه د کې میجه فردن خبره وکړو نو پینټ والا برش تا پینټ والا برش کې څه شي دی لرګي هندل لا او چې کوم وشتون دی هغه د نایلون وی یا فایبر وی یا مختلف قسمه زنورونه وشتون دي نو دا ته په بلک کې روغړ وشتون او لرګي خپل هندل جوړاوه چې بس پکې فټ کوای ټیک شو نو د برشونه دمره یوز دا چې یو په سره یوزل یو برش تا استعمال شو هندک منه هوا کړل نو هغه بیا دوباره د استعمال قابل نه وي کې تقریبا چې پینټ کیږي نو 10-15 دا برشونه استعمالېږي ټیک شو بیا د کې وړي کې د ستر دي مختلف سایزونه دي او د دې برش استعمال وشي د ډېر دا چې لکه ته سوچ نشي کوای نو لکه دا برشونه شول چې بیا میجه د کېړای بیٹونه والا برشونه خبرو بیا په کې کلرونه دي براون دا بلیک دا مختلف قسمه برشونه دي نو دا په هر کور کې تقریبا یو دوه برشونه پروت وي او څومره ټایم ته راځي ته په شاپاتې نو دې برشونه څومره غدا ستې ډیماند دا بیا په دې کې لکه اوسه شي دی لرګای دا یا دغه وشتون دي نایلون یا فایبر نو لکه تشه هم دا شنته ماشينري په دې کې نشته دا یا داسې ټیکنیک په دې کې نشته دا چې یاره لکه ته وایي چې یاره دا زه نشه کوی یا میجه لکه بله پاسبل نه ده دا ډېر وړه شی نه دي خو د دې دمره ډیماند ده د دمره لکه یو قسم مارکیټ ته چې ته سوچ نشې کوی نو په یوه شي کې چې تو 50-40-80 روپۍ هم مارجن وي نو د ته سوچ وکړه چې ته یار څومره آیټمز دې یاستای شي ټوت برش تا نو تقریبا په میاشي ونیمه کې برش کې کوم دا ختمیږي نو لکه څومره ډیماند ده په هر کور کې تقریبا کسون چې دی فرد آر کاس د پر برش وي آر پاس غره نیمه کسونه خو خامخای نو ته سوچ کوه چې د تو د یونیورسيټي یا کې پی کې څومره برش ډیماند ده اچھا یک کپڑے برش تا ار کور کې استعمال ده نو څومره برشونه شول څومره بچریږي د فرش برش تا ټیک شو دا ګردا مردا یا د نور سامان وغیرہ په صفه کوي نو دا شانته مختلف قسمه برشونه دي ان علاوه چې کوم دا صرف یو
کې چې کوم د دمره برشونه دي دا میک اپ فیمیلز ولا میک اپ کې استعمالیږي مختلف قسمه برشونه یا مختلف لکه هغه پر استعمالیږي لکه سترګې د پر بیل هغه برش استعمالي فیس د پر بیل استعمالي وشتونه د پر بیل برش استعمالي نو صرف په هغه کې تقریبا د 38 نه زیات قسمه برشونه دي په میک اپ کټ کې نو هغه ته چې لکه صرف د هغه میک اپ کټ ولا هم برشونه هغه شروع کې نو ته سوچ وکړې چې نو بیا د هغه استعمال لکه د فیمیل ټینډنسي ټورډ شاپینګ چې دا هغه د میل په نسبت زیات ته هغه سامان هم زیات استعمالي او شاپینګ هم زیات کوي د هغه چې کوم مارکیټ ته هغه چې کوم سامان خو هغه د میل په نسبت باندې زیات ته نو لکه یو داسې بزنس دی چې لکه دا ته وړکی لیول لکه مطلب دا ته په کور کې په یوې کمرې نه لکه خپل ګوشې تان باندې ها سټارټ وخوستای شي او سوچ کوه چې ته لکه پرس کې تقریبا زه دا وایم چې لکه لاس برشونه هده پینټ والا جوړوي او په یو برش کې فار ایگزامپل ته تا لکه 100 روپے مرجن 150 نو ته سوچ کوه ټیک شو نو ته چې لکه کوم مزدوري په لاهور فیصل آباد سیالکوټ وغیرہ رسې کوي او ته په کور باندې ها غټای شي ټیک شو 10 برشونه هو انتهایی ځای چې ته په غنټې دوه کې ها جوړوای شي ورې چې تو تجربه کیږي ته د کې لکه غزیو توای شي خپل تعداد چې د غزیو توای شي زون سره کسون زیات کا پوي شي بیا ورې دا شي نه چې کوم د ماشينري طرف ته ولا ټیک شو چې لکه د دې پروډکشن ته زیات کې ټایم بچت کې خپل د کې چې کوم لکه تونه ځای کیږي هغه ته کام کې نو دا بیا ورسته چې کوم منیجمنت ان شاء الله د چې کله به مو لایو میټینګز وي او کوم سیمینار وي پای کو بیا تاسو ته د ټول شاین چې لکه سرنګ بوته خپل ټایم بچت کوي سرنګ بوته لکه پروډکشن زیاتوي سرنګ بوته خپل چې کوم دا ایکسپنسز کموي سرنګ بوته خپل نیټ ریوینیو چې کوم دا پروفټ ته دا زیاتوي خپلنګ مارکیټینګ چې کوم دا لکه کوي بوکیم کې مې تو مارکیټ ته او لکه مطلب دا څنګه چې لکه په هر ځای کې لګیاوي هغه ځای ته مارکیټ نه وي ته ډیماند نه لکه مثال درکړ شیوینګ برش ته لکه د کندور سره خو بالکل یې شي نه یو نو کولی هو کته نه یو نه پورې اپروچ کوي نو ټیک ته منډي ته لوډ شي یا سبزی منډي ته لوډ شو د ته شیوینګ برش خرڅوي یا ته چې کوم ټارګټ آډینس دي نو ته هغه سلیکټ کړی وینو دا ته لکه یو غلط ځای کې لګیاي ټیک شو نو لکه ان شاء الله په دې ټولو شینې باندې خبرې کیږي او دا لکه یو هغه شینې دی په الحال د مو چې څومره ویډیوز دي د ټوله مقصد دا غدا چې لکه دا هغه شینې زه تاسو ته هایلایټ کوم چې کوم وړي کې دی او میجه لکه یو زر نظر سٹارټ خوستای شو یوزر ان شاء الله میجه سٹارټ او یوزر دا شینې راون شي نو دغه به ان شاء الله کسو چې زه ان شاء الله تعالی لکه حد پکې نشته ان شاء الله تعالی واخر شي د مو خوښ ته چې ان شاء الله تعالی کوم د موبایلونو جوړول پر لوډ شو بګم یا موبایلونو لپټاپ یې واره ان شاء الله جوړیږي نه ممکن څه شي نه دی اته شي نه ممکن نه دی لکه مې وایو چې نن لکه 1000 2000 سال مخکې وخت نو موبایلونو لپټاپ غاډي وغیرہ دا شي نه سره ونه اروغل دنیا ته جوړېدل شروع شول نو که پیټم کې ته چاته ویډیو چې لکه موبایل چې دا په دې ملک جوړېدای شي چې دا وسرنګ جوړیږي دا خو لکه د علم یې سره پاسمونه کنه نو روغل ملکونه ته په هغه ملک شول هغه ملک ته بل ملک ځکه نن دنیا په هر ګډ کې موبایل د جوړیږي لپټاپ ته جوړیږي نو دا څه د دې پورا لکه مو د ویډیوز کې ذکر کیږي چې څه فکس رول نشته دا چې یاره لکه سیالکوټ ته فیصل آباد د لاهور دا بس دا مشته دا خلک جوړي میجه نشو جوړوي میجه سره د خوستلې ولا یو جوړولې ولا نه نو میجه د خپل ذهن چې دا چینج کول دي چې میجه جوړولې ولا جوړېدای شو او ان شاء الله جوړو به او ان شاء الله تعالی اکونومیک هب جوړو د ایکسپورټ هب جوړو خپل علاقې نه او خلک ته وشوي چې ان شاء الله تعالی لکه میجه دا شي نه جوړوي شو نو ان شاء الله میجه لکه به سره د سره ترقی کیږي او چې کوم دا د خلک روزګار ان شاء الله تعالی دا خلک چې کوم بری خلک دا به ان شاء الله د میجه علاقې ته روزګار ترسي او ټیک شو ان شاء الله به بل ویډیو سره تاسو ته حاضر یم اوکے دا السلام علیکم